ستونزې مه یادوه. په ژوند کې هم ستونزې شته، هم د ستونزو حل، هم خفګان شته، هم خوښي. کیدای شي یو وخت داسې مې هر څه ولري، لکه پیسې، کور، شهرت، ښه ژوند، اسانتیاوې او داسې نور، خو بیا به هم هیڅ خوشحاله نه. ممکن داسې وخت چې هیڅ ونه لرو، خو بیا به هم ډېر خوشحاله یو. په ژوند کې که هر څومره ستونزې ولرو، په خپل همت، زیار او زحمت سره کولی شو د دې ستونزو سره مبارزه وکړو، تر څو ځان ته یوه ښه لار پیدا کړو. خو موږ کله کله د دې مبارزې او جریان په حالت کې ځان ته خپلې تېرې ستونزې او مشکلات یادوو، چې دا ډول یادونه کولی شي زموږ مبارزه او زیار له ستونزو سره مخامخ کړي او زموږ په ژوند منفي تاثیر واچوي. هو، له تېرو ستونزو او ماتو څخه باید عبرت او تجربه واخیستل شي، خو دومره یادول یې نه دي چې زموږ په کړنو ناوړه اغېزه اچوي. هېڅکله خپلو ستونزو ته دومره اجازه مه ورکوه چې ستاسو د خوښي او بریالیتوب مخنیوی وکړي. لږ تر لږه د خپل ځان لپاره